الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رحمان خدای دی چې د دې قرآن ښوونه یې کړې ده. همغه انسان پیدا کړ او ده ته یې غږېدل ور زده کړل. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. لمر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي او ستوري او بوټي او ونه ټول سجده کوونکي دي. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اسماني اوچت کړ او د عدالت تله یې کېښودله. د دې غوښتنه دا ده چې تاسې د عدالت په تله کې خلل مه اچوئ. په انصاف سره سم صحیح تول وکړئ او په ترازو کې ډنډې مه وهئ. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. او الله ځمکه د ټولو مخلوقاتو لپاره وغوړوله. په هغې کې هر راز زیاتې خوندورې میوې دي. د خرماو ونې دي چې میوې پر پوښونو کې نغښتې دي. راز راز غلې دي چې په هغو کې واښه هم وي او دانې هم. او هم د ریحان بوټي شته چې ډیر ښه بوی لري. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان لکه دوړي غوندې کړنګي دونکې وچې ورستې شوې خټې څخه پیدا کړ او پیری د اور له شغلې څخه پیدا کړ. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کوم عجایب دروغجن کړئ؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. دواړه ختیځونه او دواړه لویدیځونه د ټولو مالک او پروردګار همغه دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل رب کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دوه سمندرونه یې خوشې کړل چې سره یو ځای شي. بیا هم د هغو ترمنځ یو پرده حایله ده چې هغوی ترېنه تجاوز نه کوي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کومې نښانې دروغجنې کړئ؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. له دغو سمندرونو څخه ملغلرې او مرجانونه راوځي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کوم کمالونه دروغجن کړئ؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. او دا بیړۍ د همغه دي چې په سمندر کې د دنګو غرونو په څیر لوړې پورته شوي دي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار کومې لورینې دروغجنې کړئ؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
هر څه چې پر دغه ځمکې باندې دي فنا کیدونکي دي او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغجن کړئ؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څوک دي ټول خپلې اړتیاوې له همغه نه غواړي. هره شیبه هغه په نوي شأن کې دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار کوم غوره صفتونه دروغ وګڼئ؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای د ځمکې پیټو د انسانانو او پیریانو ټبرونو ډیر ژر به ستاسې د کړو په حساب لاس پورې کړو. بیا به وګورو چې تاسې د خپل پروردګار کومې لورینې دروغ ګڼئ. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای د پیریانو او انسانانو ډلې که تاسې د ځمکې او اسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ، خو نه شئ تښتېدلی. د دې لپاره ډیر قدرت پکار دی. تاسې به د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. که د تېښتې هڅه وکړئ نو پر تاسې به د اور شغلې او لوګی خوشې کړی شي چې تاسې د هغو مقابله ونه کړی شئ. ای پیریانو او انسانانو تاسې به د خپل پروردګار د کوم قدرتونو انکار وکړئ؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي